د مشهورو پوهانو له جملې څخه د پښتو ستر صوفي شاعر عبدالرحمن بابا 1632 د غوري خیلو سره تعلق درلود چې د مهمند قبیلې یوه څانګه وه. د پېښور ښار بهادر کلی کې زیږېدلی. د خپل وخت فقه او عرفان یې زده کړل. هغه ته د پښتني شاعرانو صوفي شاعر ویل کېږي. ټولګه د کلام دیوان په نوم خپره شوې ده. شاوخوا 15,000 شعرونه لري. د عبدالرحمن بابا زیارت د پېښور په جنوب کې په هزار خوانې کې موقعیت لري. د پښتو ژبې ستر صوفي شاعر رحمان بابا په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی دی. اصلي نوم یې عبدالرحمن و، خو په رحمان بابا مشهور شو. نوموړی د مهمند قبیلې د غوریا خیلو څخه و. د پلار نوم یې ګرامی عبدالستار و چې د روایت له مخې د دې سیمې یو شتمن خان و چې په بهادر کلي کې اوسېدلو. رحمان بابا په 1042 هجري قمري کال کښې په 1632 میلادي کال کښې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کښې زیږېدلی و. له ملا محمد یوسفزي څخه یې تصوف او فقه زده کړه. بیا کوهاټ ته ولاړ او هلته یې له بېلابېلو علماو زده کړه وکړه. له ځوانۍ څخه د پرهیزګارۍ په لور متوجه و. له پیله له دنیا او خلکو سره بې پروا و. عبدالرحمن په ځوانۍ کې تصوف او عرفان ته متوجه و. دیني علم یې ترلاسه کو. هغه د اسلامي لارښوونو ستر عالم او پرهیزګاره شخصیت و. همدا لامل دی چې په پښتنو کې ډېر درناوی کاوه او د همدې درناوي له امله د بابا په نوم یادېږي. د عبدالرحمن بابا شعرونه د پښتو په لوړو شعرونو کې شمیرل کېږي. عبدالرحمن بابا د پښتنو د نامتو شاعر و.